کور دی نه پټې دی نه خو چې یو سم خاوند وي بس نو د زکا چې دا پیدا د نارینه ده او بله مسلم ده نکاح چې کله وشي نو ډیره قرباني په نکاح کې چا ورکړي ښځې ورکړي که خاوند ښځې ځکه ورور چا پرېښودو ښځې مور چا پرېښوده ښځې پلار چا پرېښودو ښځې کلی علاقه یې درپسې پرېښوده ستا کلي ته کلی وایي ستا مور ته مور وایي ستا پلار ته پلار وایي ستا قبیلې ته قبیله وایي ښځې نه څوک تپوس کوي وایي د کم کلي دا چرته خپل کلی ښیي کو د خاوند کلی ښیي نسب د خاوند ښیي کلی د خاوند ښیي علاقه د خاوند ښیي نو قربانیم په نکاح کې اول ښځې ورکړي او مینم د ښځې د خاوند سره ډېره سیوا وي ځکه د دې اصل چې دی هغه نارینه دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا د ګسې پختۍ نه پیدا ده تاسو دا پختۍ لیدي که انسانانو کې هم نه لیدي نو ځناورو کې خو دا پختۍ لیدلي که نه دا کږی که نه کږی که نه پختۍ داسې کږه نه وي دا نیغېږي که یو سړی نیغی نو ماته به یې کي خو نیغه به یې نه کي د دواړو جهادو سردار فرمایي وایي دا بیبي د پختۍ نه پیدا ده د ضلع ایسر نه او دا کږی نو په دې کې به لږ ډېر کوږوالی یي او نفع به ترې اخلي خو بلکل یې سیده کوي نو نیغه به یې کې ماته به یې کې خو نیغه به یې نه کې دا پیدا د ضلع ایسر نه ده